د بارادیر پولیسو مشر ډي پي او میاں نصیب جان په وینا د واړی پولیس سټیشن سرکل ډي ایس پي ظفر علي او ایس ایچ او راحت خان سره د خپلې بارۍ نه پرې د واړی بازار په لاکډاون کې بھرپور کوشش ادا کوي چې بازار په دې رمضان مبارکه میاشت کې 2:30 بجو نه پس بندوي او دوکاندارانو ته د دوکانونو بندولو هدایت ورکوي. علاوه د ریړبانو نه چې ریړبانو ته په دې لاکډاون کې مکمل نرمي ده ولې چې دوی د ټولو نه غریب طبقه ده. پولیسو اعلی چارواکي وایي که چیرې لاکډاون نه لګي او دوکانداران په احتیاطو تدابیرو عمل نه کوي نو راغلی کرونا وایرس به نور هم سیوا شي او عوام به د خطرو او سختو ستونزو سره مخ شي د ولې چې کرونا وایرس ډیر خطرناکه وبا راغلی ده. د پولیسو مشر وایي که څوک د لاکډاون خلاف ورزي کوي او په احتیاطو تدابیرو عمل نه کوي نو د هغو خلاف سخته قانوني کاروایی وکړي. ریپورټ آفتاب احمد، ملاکنډ ټي وي، ضلع دیرباله، تحصیل واړی.